ننګرهار کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. د ننګرهار ولایت مقام ویان د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه داسې وایي. موږ ته چې کوم ارقام را رسېدلي 14 کسان شهیدان موږ لرو او 11 زخمیان ټپیان لرو. همدارنګه تقریبا نسبي ویجاړ شوي کورونه 951 کورونه ویجاړ شوي او زیانمن شوي کورونه هم تقریبا 1195 زیانمن شوي کورونه دي. همدارنګه 45 دکانونه زیانمن شوي، د اوبو شبکې، بندونه او کانالونه او دا تقریبا 19 پورې دا شوي دي. تقریبا چې 910 جریبه ځمکه دا تخریب شوې ده. نو دغه لومړني معلومات چې موږ ته اوس را رسېدلي او موږ سره دغه ارقام فی الحال شته، خو دا نهایي ارقام نه دي. بل لور ته زیانمن شوي کسان له اسلامي امارت او مرستندویه ادارو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. زمونږ وطا کړو دغه بیګا بارانو زلزله وه او دغه سیلابونه هم رالل وروره او دغه وطا کې زموږ خوراکي توکي او وروره جانه هغه نه دا کومک غواړو چې موږ سره نه دی مرسته وکړي. ضرورت خوراکي توکو ته دی چې ټول خوراکي سامان هم پکې و او نور همدغسې نور سامان دی، بستره و کاسې ماتې او دا شیان ټول هم خراب شوي دي. زموږ دولت نه دا خواهش ده چې موږ سره امداد کومک وکړي چې موږ باران او هغه خراب کړي یاستو چې موږ غله نشته، خوراکي هم نشته، مثال سر پوشاک هم نشته. د ننګرهار پیښو سره د مبارزې امادګۍ ریاست مسؤلین وایي په ننګرهار کې سلګونه کورنۍ د تېرې شپې د اورښتونو او سیلابونو له امله زیانمنې شوي دي. دوی وایي د داخلي او خارجي موثوق همکارۍ د سروي ټیمونه په ولسوالۍ او جلال آباد ښار کې په سروي بوخت دي تر څو معلومه کړي چې زیانمن شوي کورنۍ کوم برخو کې مرستو ته اړتیا لري. له سروي وروسته به له زیانمن شوو کورنیو سره بیړنۍ او اړینې مرستې ترسره شي. لکه تاسو چې عملاً ګورئ زموږ ټیمونه د جلال آباد ښار او د ننګرهار ولایت په ټولو ولسوالیو کې سروي ټیمونه عملاً په کار اخته دي. دوی ارقام راټولوي او دغه زیانمن شویو کورنیو سره به ډېر ژر عاجلې او بیړنۍ مرستې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې هېواد کې د وروستیو سیلابونو او طبیعي پیښو له امله 180 تنه شهیدان، 114 تنه ټپیان او شاوخوا 2000 استوګنیز کورونه ویجاړ او تخریب شوي دي.